بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. ګرانو لیدونکو، خدای ستاسو د روغتیا او سوکالۍ د خدای پاک نه غواړم. او 50م لوست غواړم تاسو ته تشریح کړم. د دې لوست عنوان دی د خوړو مالګې الکترولیز یا د سودیم کلوراید الکترولیز. موږ په تیر درسونو کې چې تاسو ته د الکترولیز په اړه معلومات درکړه په اوبلن محلول کې. اوس دغه اوبلن محلول چې موږ غواړو الکترولیز کړو د سودیم کلوراید دی، نو هیله مو دا ده چې تاسو د سودیم کلوراید د الکترولیز په اړه پوره معلومات ترلاسه کړئ، په دې پوه شئ چې څنګه تجزیه کیږي، په انود او کاتود کې کوم آیونونه جوړیږي او نور کوم مرکبات تولیدوي. نو د دې تجربې یا د دې درس د ښه تشریح کولو لپاره اړین بولم چې اول تجربه کار وکړم، بیا تشریحات درکړم. د دې تجربې د اجرا کولو لپاره چې موږ ته کوم مواد لازم دي، د میز په سر کې تاسې وینئ چې بیکر دی، د سودیم کلوراید پودر یا مالګه ده، واشنګ بوتل یا د مینځلو بوتل دی چې اوبه پکې دي، او دا هم یو ډوله ښیښهیي نل دی د ستن سره. د برېښنا د جریان وصلولو لپاره موږ اتصالي لاینونه لرو، همدارنګه 2 دانې کاربوني الکترودونه او ښورونکي میله او همدارنګه پاور سپلای او د مواد اخیستلو قاشق. د دې د تجربې اجرا کولو لپاره کړنلاره داسې ده چې لومړی موږ یو محلول جوړوو د سودیم کلوراید مالګې. د دې محلول جوړولو لپاره لږ مالګه ضرورت ده، یعنې موږ رقیق محلول جوړوو. رقیق محلول د برېښنا د جریان لپاره ښه الکترولیت کیدلی شي. نو په بیکر کې مې سودیم کلوراید پودر واچوه، اوبه پې اضافه کوم تر څو هغه مقدار چې په دې یو ډوله ښیښهیي نل کې ځای شي. موږ وخت ته ضرورت لرو، نو ځکه مې د سر نه ورته خالي کړې. د ښورونکي میلې په واسطه دغه محلول جوړوو، یعنې ښوروو تر څو دغه سودیم کلوراید په اوبو کې په پوره ډول حل شي. کله چې دغه محلول جوړ شو، نو د دغه محلول مقدار په یو ډوله ښیښهیي نل کې اضافه کوو. دا به لږ اضافه کړم تر څو اول به دغه الکترودونه هم په یو ډوله ښیښهیي نل کې دننه کړم تر څو بیا خپله ځای پیدا کړي او اوبه بهر توی نه شي. اوس به اضافه کوو. موږ محلول جوړ کړ، الکترودونه مو هم ورسره وصل کړل. دلته موږ فینولفتالین محلول هم لرو. د فینولفتالین محلول تاسو پوهیږئ چې د القلي معرف دی یا د القلیانو ښودونکی دی. دلته په دې محیط کې زه ځکه اضافه کوم تر څو کله چې مالګه تجزیه کیږي د سودیم مثبت آیون او کلور منفي آیون ته دلته د اوبو د هایدروکسید سره باید سودیم هایدروکساید جوړ کړي. دواړو طرف کې ما فینولفتالین اضافه کوو. اوس به وګورو چې کوم طرف ته د سودیم هایدروکساید هغه القلي جوړیږي. اوس دغه لاینونه د پاور سپلای سره زه وصل کوم. سور د مثبت او تور منفي. کله چې زه دا وصل کړم په الکترودونو کې به تغییر راشي. د تعامل جریان پیل شو، یعنی تعامل شروع شو. تاسې وینئ
منفي قطب کې او مثبت قطب کې هم د تعامل جریان پیل کړی. وګورو چې دلته څه شی جوړیږي. تر هغه وخته پورې زه معادله لیکم. تاسو پوهیږئ چې سودیم کلوراید تجزیه کیږي سودیم مثبت او کلور منفي. دلته الکترولیز ده یا برېښنا. دلته اوبه هم تجزیه کیږي ګران لیدونکو. اوبه هم تجزیه کیږي هایدروجن مثبت آیون او هایدروکسیل منفي آیون. اکسیجن دلته نه تجزیه کیږي ځکه دلته هایدروکسیل جوړیږي او کلورین هم باید جوړ شي. په اصل کې کله چې مونږ اوبه تجزیه کړو باید هایدروجن او اکسیجن لاسته راځي. نو دلته د اوبو څخه یو هایدروجن جلا کیږي، بل هایدروجن جلا کیدل د اکسیجن څخه لږ مشکل کار دی. دلته په منفي قطب کې تاسو پوهیږئ منفي قطب کې سودیم راټولیږي او په مثبت قطب کې کلورین او یا هایدروکسیل. دلته د تعامل میخانیکیت داسې دی چې کله چې سودیم په منفي قطب کې راټولیږي دلته په محلول دننه هایدروکسیل هم شته. هایدروکسیل شته د سودیم د هایدروکسیل سره، یعنی سودیم مثبت آیون د اوبو د منفي آیون یعنی هایدروکسیل سره یوځای کیږي، سودیم هایدروکساید جوړوي، یو القلي جوړوي. دلته باید کلور منفي د اوبو د مثبت آیون سره HCl جوړ کړي. خو دغلته د HCl مقدار ډیر کم دی ځکه کلورین چې کله تولیدیږي دغه کلورین بهر کیږي د باندې وځي ډیر لږ اندازه دلته حل کیږي چې HCl جوړوي. یعنی ډیری برخه یې بهر راوځي، یعنی د تعامل نه د باندې وځي، په تعامل کې لږ ونډه اخلي او د کلورین او د هایدروجن سره HCl جوړوي. په یو محیط کې تیزاب او په بل محیط کې القلي باید جوړ شي. د تیزاب مقدار ډیر کم دی ځکه کلورین چې تجزیه کیږي ګاز حالت لري او ډیر زر د دې ظرف څخه د باندې وځي. تاسو ولیدئ چې د برېښنا په واسطه موږ د مالګې اوبلن محلول تجزیه کړ. د دغې تجزیې په نتیجه کې چې موږ سودیم کلوراید د برېښنا په واسطه یعنی محلول مو جوړ کړ، سودیم مثبت آیون او کلور منفي آیون ته تجزیه کیږي. اوبه هم همزمان د برېښنا په واسطه تجزیه کیږي ځکه هلته الکترولیت پیدا شو. نو تجزیه کیږي د اوبو مثبت آیون او د هایدروکسیل منفي آیون ته، بیا دلته د سودیم مثبت آیون د هایدروکسیل سره یوځای کیږي، سودیم هایدروکساید یا القلي جوړوي او کلورین هم د تیزاب د هایدروجن سره تیزاب جوړوي. دغه مقدار ډیر کم دی خو القلي په پوره اندازه موږ تشخیص کولی شو. د تیزابونو د تشخیص لپاره د pH څخه هم موږ ګټه اخیستلی شو. دلته موږ د القلي محیط لپاره فینولفتالین وکارول. که چیرې موږ دغه تعامل برعکس کړو، یعنی په دغه محیط کې د منفي الکترود دننه کړو او دغه مثبت دې ته، دلته د خنثی سازي یا خنثی کولو عملیه ترسره کیږي. یعنی دغه الکترودونه که تغییر ورکړو د مثبت او منفي برق تغییر د دې باعث ګرځي چې په دغه محیط کې چې کوم تیزاب جوړ شوی و هغه له منځه ځي. بیا وروسته اوبه مقدار ډېر دی تجزیه کیږي سودیم مثبت او دلته چې القلي جوړ شوی و دغه القلي کله چې په دې محیط کې مونږ الکترودو ته تغییر ورکړه باید تیزاب جوړ شي او دغه تعامل بیرته خنثی کړي. یعنی مونږ لومړی په دې قطب کې یعنی
منفي قطب کې سودیم هایدروکساید ولیدل چې جوړ شو او په مثبت کې وایي چې کلورین حاصلیږي او د اوبو سره ډېر لږ حل کېږي تیزاب جوړوي. موږ الکترودونو ته ځکه تغییر ورکړه باید په دغه محیط کې هغه تیزاب چې جوړیږي دغه القلي خنثی کړي او دې طرف ته باید بیرته تر هغه وخته پورې دغه عمل ترسره کېږي چې لومړی تیزاب خنثی کړي. کله چې تیزاب خنثی شو بیا القلي جوړیږي. د محلول مقدار زیات دی. نو په دې تجربه کې د کاتود انود اکسیدیشن ریډکشن دغه عملیې چې ترسره کیږي دا ستاسو کورنۍ دنده چې یادداشت یې کوي. معادلې مولیکولي کورنۍ دندې دپاره مو اکسیدیشن ریډکشن کاتود انود کاتیون انیون دا ټول په نښه کوي. اصلاحات یې هم تعریف کې خپل کتابچو کې ولیکئ. نو د دې تعامل تاسې ولیده چې ما الکترودونه تغییر ورکړه. هغه القلي لږ لږ په خنثی کېدو دی، یعنې دلته تیزاب تولیدیږي. تیزاب د دې باعث کېږي چې القلي خنثی شي، بیرته مالګه جوړه شي. دغه عملیه موږ خنثی سازي هم ویلی شو، یعنې د تیزاب په واسطه القلي یا د القلي په واسطه تیزاب خنثی کولی شو. تاسې ولیدئ. نو دلته چې کوم تعامل ترسره کېږي د تیزاب او د القلي جوړول دي. بیرته زه دا خپل الکترودونه خپل ځایو ته وړم. بیا هم دلته سودیم ایون د اوبو د هایدروکسیل سره بیرته القلي جوړوي او دلته تیزاب جوړیږي. نو خدای دې وکړي چې د دې تجربې نه مو څه زده کړي وي. تر بیا چې زه ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم په پاک الله مو سپارم. د خدای په امان.